د ښځینه ډاکټرانو د پوهې د کچې لوړولو په موخه یو علمي کنفرانس جوړ شو. د یو شمېر ښځینه ډاکټرانو لپاره د نویو پرمختللو میتودونو په اړه د یوې مصري ډاکټرې لخوا چې له دوبۍ څخه راغلې ده تدریس ورکول کیږي، ترڅو د ښځینه ناروغانو او نویو زیږیدلو ماشومانو په درملنه کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. برنامه امروز قسمی که در جریان هستیم در مورد هستروسکوپی و لاپروسکوپی یا سرجری لیزری میگن که به طور عامیانه در افغانستان است که اونقدر رایج نیست و این دکتر صاحب خدا که از دبی اینجا آمدن به خاطر ترینینگ دکتر صاحبای نسای اولادی و این برنامه از طرف برنامه ارتقای ظرفیت دکترای نسای اولادی افغانستان که در رأسشان دکتر صاحب نجم سما شفاجو هستند این را برگزار کردن و یک ترینینگ 4 روزه است. دغه علمي کنفرانسونه په آنلاین توګه هم خپریږي چې تر ډیره یې د لرې پرتو سیمو ډاکټرانو لپاره هم نوي معلومات لیږدولي دي او ګټور ثابت شوي دي. برنامه های ارتقای ظرفیت مخصوصا مهارت هایی را که ما فراهم ساختیم هم در مرکز و هم در ولایات دکترها بسیار خوش هستند و نتایج بسیار خوب هم ازش گرفتن. ما آمار داریم از طرف خوست که اختلاطات شفاخانه‌ایشان بسیار کم شده و از بیرون چون ما سکتور دولتی و سکتور خصوصی را زیر پوشش خود داریم و تمام دکتران میتونن که در برنامه ها اشتراک بکنن. د ښځینه ډاکټرانو د پوهې د کچې لوړولو دغه روزنیز پروګرامونه تر یو حده اغېزمن ثابت شوي. مسؤلین یې وایي چې راتلونکي ته به نور هم د ډاکټرانو او قابلو د پوهې د کچې لوړولو دا ډول علمي سیمینارونه جوړ کړي. در پلان‌های آینده ما انشالله است که در زونهای خود که ما زونهای مختلف داریم، در مزار شریف، قندهار، هرات، ننگرهار، خوست و قندوز ما مراکز داریم که انشالله که در اونجا هم سفرهای خود داشتیم و برنامه های ارتقای ظرفیت خود که چنانچه ما داشتیم از این بعد هم ادامه خود دادیم. د ملګرو ملتونو د یو راپور پر اساس لا تر اوسه هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه ډیره لوړه ده چې دغه ستونزې د حل په موخه د عامه روغتیا وزارت او د ډاکټرانو یو شمېر ټولنې په دې هڅه کې دي ترڅو د ډاکټرانو د پوهې کچه لوړه شي او نورې روغتیایي اسانتیاوې هم ورته رامنځته شي.